أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې شوري ته شرطیږي د پاره د جمعې د وجوب د پاره د واجبېدو الجمعه د جمعې د واجبېدو ته پاره کم شیان شرط دی پر چا باندې الاقامت اقامت دی په مصر په شهر کې یو سړی به مقیم یو په شهر کې به وي وصحت او جوړوالی پسرت به جوړ وي روغ به والحریت آزادوالی دی به آزاد وي مریی به نه وي والذکور نروالی نارینه به وي ښځه به نه وي والبلوغ بالغوالی لوی به وي کشنی به نه وي وسلامت العین سترګې به جوړې وي والرجل او پښې به جوړې وي دا ګرد کارونه به وي بیا نو پر دغه چا باندې د جمعې لمونځ چې دی هغه واجب دی سته فتقعو واقع کېږي فرضاً بیا نو فرض بیا پر دغه چا باندې فرض واقع کېږي د جمعې لمونځ ان صلاها کې چیرې لمونځ وکړي د جمعې فاقدها پیدا کوونکی و دغه شرطو یعنی سترګې جوړې وي حر ولو بالغ ولو آزاد وو په ښار کې وو پښې جوړې وي ګرد مکمل دا شیان ګرد وله خو بس د پیدا کوي د جمعې لمونځ اوس نو څه چم دی اوس وشوري ته شرطیږي لادائها د پاره د ادا کولو د جمعې اوس خو دغه ګرد شیان د سره سته دی برابر جوړ روغ رمې دی آزاد دی نر دی هیڅ تکلیف نور نشته اوس بیا پر د باندې شرطونه د جمعې دي چې د جمعې د پاره خپل شرطونه نشته وشوري ته تیج لادائها د پاره د ادا کول د جمعې المصر شهر او پناهه یا پناه د شهر دا به یا شهر وي یا به پناه د شهر د شهر سره وتل د په شهر پوری د ته پناه ویل کیږي و ما هغه لا يسع اکبر المساجد هغه چې په غټو مسجدانو کې نه ځایږي اهل مصر د شهر وما هغه اتصل چې متصل به په دې سره معدن لمصالح پناهي د پاره د تیارېدو د پاره د پرکېدو هغه مصالح هغه کارونه د پناه د شهر وسلطان هغه نو باچا دی او نائبه یا نائب د باچا دی ګوره یا به باچا وي دا کار بکی د جمعې لمونځ او نائبه یا نائب د اجازه ورکوي دا کار بکی د جمعې د لمانځه و وخت چې دی دا ظهر د ماپښین دا شرط د پاره د جمعې د لمانځه والخطبه او خطبه شرط د جمعې د لمانځه د پاره نحو تسبیح په وخت یعنی په وخت کې د جمعې یا د خطبه دونه قدر یو تسبیح قدر دغه خطبه چې دا شرط والجماعه جماعت بل شرط چې دی هغه جماعت دی ایمانه دا د ثلاثه رجال درې کسان د جماعت د پاره به درې کسان وي سیوال امام ما سیوا د امام ما سیوا درې کسان به نور د جماعت د پاره وي دا بل شرط دی فإن نفروا كثير وترتدل بعد السجود ورسته د سجده جماعت ولار دی د جمعې خو خلک وترته د سجده وسول د سجده بعد نور خلک ولار اتمها پردي کې دغه جمعه دغه امام د جمعه پس پرک وقبله او کده مخه وترته بد ال بالظهر د ماپشل مزد برته شروع سجده نه لسوي د اول رکعت بس خلک سره ولاړو سره وترته د یوازې امام پاتس بس امام د خپل د ماپشل مز پرک کې یو سجده سوي ولا بیا د جمعې مز پس پرک امام والاذن اجازه چې د العام عامه دغه د جمعې المانزه د پاره عام اجازه ده د نه دي چې خاص خلک به سونه پر ترازی نور دي نو ور ترازی عام خلک به ګرد ته اجازه ده ګرد برات للی سو دیته وکوریا مکرو دی په مصر په شهر کې زهرو د ماپشل منز المعذور د معذور خلکو د پاره وغيره او د غیر معذور د پاره جماعتن په جماعت سره ګوره د دې خلکو د پاره چې یو جماعت دی کوي یا جوړ وي یا معذور وي د دې د پاره په جمعې په ورځ باندې جماعت کول دا نه دي سي دا مکرو دی والظهر ماپشن غیر المعذور د غیر معذور یعنی چې معذور نه وي قبل الجمعه د مخه د جمعې یو سړی د ماپشن منځ وکي د جمعې د لمانځه سره د مخه وسعيه او تلل د بیا د روان سو الیها و د جمعې ته د جمعې خاطم روان سو والامام امام چې و پیه په دغه لمانځه کې یبتلوه باطلیږي دغه د ماپشن منځ د ماپشن منځ یو لاړی بس دی به د جمعې په لمانځه کې داخليږي ګوره خو د ماپشن منځ کړی دی د چې د جمعې د لمانځه خاطر روان سو چې ملا په لمانځه کې ولمنځ ختم سوی نه نو بس پر د باندې دا چیز دی د جمعې ماپشن منځ د لاړی د جمعې منځ بدای کوي و ان لم يدركها که هم نوی نیولې دا د جمعې منځ د جمعې منځ نه ونیوي خود د منځ لاړی بیرته به راګرځي و مدرکها او نیونکی د جمعې چې دی په تشهود په تحیات کې د رالی د تحیات باندې د جمعې منځ والا ناست امام دا په تحیات کې منځ ویلوي او سجود سهو یا د سجده سهو امام باندې سجده سهو اوشته سجده سهو چې وک په دغه سجده سهو کې امام نیولې و د امام سره په جماعت کې و یتمها پردي کې د جمعې منځ و اذا اذن چې اذان وس الاولى اول ترکو پریدر البيع بيع اول اذان وسو بيع او خرڅول ورانی ول دا کار د پریدر وسعو او سعي دی وکي یعنی ولار دي سي و اذا هو خرج چوز الامام امام
حرم حرامیږي الصلات المنز والکلام خبرې حتی د داسې وخت یتم چې پر کېږي الخطبه دو خطبه امام چې خطبه شروع وي په دغه حالات کې لمونځ کول هم حرام دي خبرې کول هم حرام دي و دا خطبه ته به غوږ نه شي در هغه وخت پورې چې خطبه پر کېږي و اذا وقت جلس چې کښېني الامام و امام علی منبر پر منبر باندې اذان دی وکړي ثانیا دوم بین یدیه په مخامخ د لاسو د کې دی اذان وکي اذان والا به اذان کوي دا دویم اذان چې کیږي خو امام پر منبر باندې کښېناستی خطیب بس چې کښېناستی اذان والا به د مخامخ دریږي یعنی د لاسو د اوجو پر برابر باندې به مخامخ دریږي دلته به اذان کوي و استقبلوا مخدي ورواړي دا خلک ټوله ودته مستمعين غوږ به ورته نیولي امام ته ګرد دا خطبه چې وای ګټ خلک دته ګوري دغه خاطر د مخ ورواړي دته د غوږ ونسي و يخطب خطبه به وای خطبتين دوه خطبه امام بینهما ما بین کې د قاعده الناس د دوه خطبه به وای خو د دوه خطبه په میان کې بلش کښینی قائما په ولاړ به وای طاهرا په او داسه به وای و اذا هغه وخت تمتا چې پر کې دغه خطبه وقيمه اقامت دی وکي وصلى المنز دی وکي الامام امام رکعتين دو رکعات یعنی دغه دو رکعات المنز د جمعې د دی بیا وکي نو دغه امام چې کوم وخت خطبه خلاصه ک بیا د المنز کیږي صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين